صاحب یو نظم وړاندې په دې حالات او بالکل به پولیس ته ډالۍ کوم دا هر هغه پولیس ځان پورې ونیسي چې په چا دا واقعیات او دا سانحات او چاته دا کټونه کور ته راغلي دا نظم به ته وړاندې کوم نن خو بریال صاحب نن خو سلامي کړه د غرور په ایوان شنه جنډا نن خو سلامي کړه د غرور په ایوان شنه جنډا نن خو یوې ورسته دا په غاړه وسلې کوزي کوي نن به یتیم شوی ماشوم جاړي د پلار قبر ته نن خو دا په فخر لګېدلې تمغې کوزي کوي نن خو یوې ورسته د قومي ترانې بندې کوي نن خو مې د مور په فریادونو پورې مه خاندي نن خو یوې ورځ ته دا قومي ترانې بندې کوي نن خو مې د مور په فریادونو پورې مه خاندئ نن خو د لاهور هیرا منډۍ ته تالې واچوئ نن خو مې په ورانو جوماتونو پورې مه خاندئ نن خو په شراب او په شباب تبصرې مه کوئ نن خو په شراب او په شباب تبصرې مه کوئ نن خو زما وینې مقدسې محترمې کوي نن خو عاجزي د تکبر په سر کې راولئ نن خو یوې ورځ ته د ترخې رویې سمې نن خو د انصاف د کور په تله صادر واچوئ نن خو د انصاف د کور په تله صادر واچوئ نن خو د یووالي او د مینې ثبوت وړاندې کوي نن خو سلامي کوي دا ولاړې توپې ځای په ځای نن خو د ټینکونو کبرجنو شپېلې لاندې نن خو د چینلو ریټینګ میټینګ یو طرف نن خو د چینلو ریټینګ میټینګ یو طرف ته کوي نن خو د اخبار مخبار د ګټې میلې بندې کوي نن کېدای شي خور زما سرتوره ماته وجاړي نن به وړه لور په ما پرته وي کیمرې بندې نن خو د چینلو ریټینګ میټینګ یو طرف ته کوي نن خو د اخبار مخبار د ګټې میلې بندې کوي نن کېدای شي خور زما سرتوره ماته وجاړي نن به وړه لور په ما پرته وي کیمرې بندې کوي نن دې د دستار خلکو مو وایي چې ظلم دی نن دې د دستار خلکو مو وایي چې ظلم دی نن دې د دجال په ځای بیان په انسانیت وشي نن دې د جومات د لوډ سپیکر نه چغه پورته شي نن دې د قیسو په ځای ممبر نه تعزیت وشي لاندې جنازي بره جیازونه د سرکار د کور لاندې جنازي بره جیازونه د سرکار د کور نن خو د توهین د شهید شوي پښتون نه کېږي نن به د قانون په لاش د امن ناوي سر وهي نن خو د اجلاس په بربند شوي قانون نه کېږي نن به د وړو وړو بچو بابا له حد ته ځي نن به د وړو وړو بچو بابا له حد ته ځي نن خو د ډولۍ پسې سندرې د هېڅ چا نه وي نن به کونډه شوي ناوي پوزې نه پیزوان سپړي نن خو د په کلب کې د بربند وجود ګډانې نو خیر دی یو څو ورځې د شریک شي غم زما سره خیر دی یو څو ورځې د شریک شي غم زما سره بیا د ټول پنجاب خلک په شور د نغمو واړوي خیر دی یو څو ورځې د اوښکو احترام وشي قومي ترانې دی بیا په شرنګ د بنګړو واړوي بس دغه څو ورځې دی دا تړ مې وینې ګرانې شي بریال صاحب بس دغه څو ورځې دی دا تړ مې وینې ګرانې شي بیا ډالر شمارئ زه به غم ته ګوتې شمار کړمه څو ورځې ناکام دی مونږ به جاړو بیا مزې کوئ بل ځای به مې لوی شي زه به بل کفن تیار بس دغه څو ورځې دي دا تړ مې وینې ګرانې شي بیا ډالر شمارئ زه به غم ته ګوتې شمار کړمه څو ورځې ناکام دی مونږ به جاړو بیا مزې کوئ بل ځای به مې لوی شي زه به بل کفن تیار کړمه ډېرې ورځې نه دي بیا به تاسو خپل خپل کار کوئ زه خپلو بچو سره بیا ځئ چې جنازې وشي ډېرې ورځې نه دي بیا به بله مور مې راته شي ډېرې ورځې نه دي بیا به نوي حادثې وشي بیا به بله خور پرور خوره وره را پرېوځي بیا ډېرې ورځې نه دي بیا به نورې دماغ وشي زئی بل ډرامې ته پیښور کې انتظار کوي زئی بل ډرامې ته پیښور کې انتظار کوي بیا به هله ګلوي کیمرې به لګېدلې وي بیا به لو پټخ پو کې راکاږي خور به سر وهي بیا به پښتون سوځي او لمبې به لګېدلې وي بیا به سوتنې پرتې وي سر به یې ملبکې وي بیا به ستا چینل په دې تصویر نمبر یې وګټي بیا به د سرو وینو دلالان سوداګري وکړي ډېر به د پښتون په شهادت ډالر یې وګټي نو شته لاسو سرونه ته په خپل روزګار کولی شي شته لاسو سرونه ته په خپل روزګار کولی شي شته څو پښتانه چې ته په خپل بچي ساتلی شي لا خو پېښور کې دومره دم لرم او وران نه دی ته په څو کنجرۍ هیره منډۍ کې ګډولی شي لا خو پېښور کې دومره دم لرم او وران نه دی ته په څو کنجرۍ هیره منډۍ کې ګډولی شي زه چې کله نیز شمه نابوس شم بیا خپل غم کوه زه چې کله نیز شمه نابود شم بیا خپل غم کوه مړ به شي د لوږې ستا د سر نشه به ختمه شي لا خو زه ژوندی یم ته مې خوره او مرم به زه درته دا کوسي چې شاړې شي نو ستا کیسه به ختمه شي نو ډېرې په احتیاط خوره دا خو ستا د بچو رزق ډېرې په احتیاط خوره دا خو ستا د بچو رزق دی څه به خورې که خلاص شول دا زما خیرن خیرن بچي ستا لونه به څنګه خوري پیزا برګر ایټالین ستا لونه به څنګه خوري پیزا برګر ایټالین بل بم تک نه وي دا زما پمن پمن بچي دا خو کاروبار دی دا زیاتېږي دا کمیږي نه دا خو کاروبار دی دا زیاتېږي دا کمیږي نه زه چې تر څو مرم نو کارخانې به دې ودرېږي نه مور که شهادت ته پښتانه راوړي منظره نو غم مه کوئ ملک به تر هغې دیوالیه کېږي نه ډېره مننه چې د جومات منارې ورانې وي نو سوځم به نه چې د جومات منارې ورانې وي نو سوځم به نه او د لاهور چکلي ودانې وي نو سوځم به نه چې دلته لاش زما لاشونو کې څوک نه پېژني هلته ډالرې را روانې وي نو سوځم به نه
چې دلته لاش زما لاشونو کې څوک نه پیژني هلته ډالرې را روانې وي نو سوځم به نه چې زما وینه داسې ځي لکه باران د بادرو او ستا اوبه هم تر نه ګرانې وي نو سوځم به نه چې زما وینه داسې ځي لکه باران د بادرو او ستا اوبه هم تر نه ګرانې وي نو سوځم به نه چې زما خور زما په وینو باندې چک لګوي ستا لونه تا ته قدردانې وي نو سوځم به نه داسې بېځایه بے قیمته چې زما د بچو داسې بې ځایه بې قیمته چې زما د بچو وینې د خاورو نه ارزانې وي نو سوځم به نه زما چې کټ ته خویندې سر را خلاصوي او جاړي چې فارختي ورته حیرانې وي نو سوځم به نه په سور کفنې لالې سور کور ته راننه په سور کفنې لالې سور کور ته راننه وځي په سور پالنګ کونډې ناویانې وي نو سوځم به نه هلته د ګوتو نه نیولي ماشومان پلار سره دلته بې پلاره ماشومانې وي نو سوځم به نه هلته د ګوتو نه نیولي ماشومان پلار سره دلته بې پلاره ماشومانې وي نو سوځم به نه کومې وسلې چې موږ ساتلي د دښمن دپاره هغه دې موږ ته قاتلانې وي نو سوځم به نه کومې وسلې چې موږ ساتلي د دښمن دپاره هغه دې موږ ته قاتلانې وي نو سوځم به نه زما جومات کې تور ماتم وي قرآن پاڼې پاڼې هیرا منډی کې رڼاګانې وي نو سوځم به نه زما جومات کې تور ماتم وي قرآن پاڼې پاڼې هیرا منډی کې رڼاګانې وي نو سوځم به نه د ریاست خپلې نفترې خپلې ونې څانګې منظر ته جوړې بلاګانې وي نو سوځم به نه تیرمه زما ایمان زما جذبه خرڅه شوه زما ایمان زما جذبه خرڅه شوه چا سووي د مور د غېږې دردانه خرڅه شوه چا سووي مذهب په داو د سیاست میدان کې ولګېدو یوې کورسۍ ته مسله خرڅه شوه چا سووي مذهب په داو د سیاست میدان کې ولګېدو یوې کورسۍ ته مسله خرڅه شوه چا سووي دا یو پښتون د چې غدار دی اوس نه معاف کوئ دا یو پښتون د چې غدار دی اوس نه معاف کوئ په امریکې باندې عافیه خرڅه شوه چا سووي دا یو پښتون د چې غدار دی اوس نه معاف کوئ په امریکې باندې عافیه خرڅه شوه چا سووي په مزدورانو پورې خاندی چې بچي خرڅوي او په پنجاب چې دا صوبه خرڅه شوه چا سووي په مزدورانو پورې خاندی چې بچي خرڅوي او په پنجاب چې دا صوبه خرڅه شوه چا سووي چې د سرو ډاګو مزدوري به ورته ګپ ښکارېده زما د پلار هغه ګرده خرڅه شوه چا سووي چې د سرو ډاګو مزدوري به ورته ګپ ښکارېده زما د پلار هغه ګرده خرڅه شوه چا سووي څه شول د ښځو د عظمت او د مقام پاسداران دا د روټۍ په لوپټه خرڅه چا سووي څه شول د ښځو د عظمت او د مقام پاسداران دا د روټۍ په لوپټه خرڅه شوه چا سووي زما په ښار کې د بچو نه یتیمان جوړوي زما په رور باندې وسله خرڅه شوه چا سووي زما په ښار کې د بچو نه یتیمان جوړوي زما په رور باندې وسله خرڅه شوه چا سووي سرکار اعلان وکړو 15 لکه روپۍ شهید ته زما روانه جنازه خرڅه شوه چا سووي سرکار اعلان وکړو 15 لکه روپۍ شهید ته زما روانه جنازه خرڅه شوه چا سووي د ازادۍ په نوم د پیغلې د بدن نمایش په ډېر ارزان شهرت جامه خرڅه شوه چا سووي د ازادۍ په نوم د پیغلې د بدن نمایش په ډېر ارزان شهرت جامه خرڅه شوه چا سووي د ملک مشینه ستا پرزو سره به لوبې کېږي عثمان طاهر صاحب چونکې دا انجینیر صاحب دی په دې شعر به ډېر ښه پوه شي د ملک مشینه ستا پرزو سره به لوبې کېږي په اپریټر د ډیپلوما خرڅه شوه چا سووي د ملک مشینه ستا پرزو سره به لوبې کېږي په اپریټر د ډیپلوما خرڅه شوه چا سووي سبا که چپ وي د منظر نه هم ګیله مه کوئ سبا که چپ وي د منظر نه هم ګیله مه کوئ په پېښور کې وینه سره خرڅه شوه چا سووي پښتون دی اوس وځي په اور د بارود پښتون دی اوس وځي په اور د بارود خو پنجابیانو ته د زیان نه رسي زما جومات نه د سرې وینې ساسي هیرا منډۍ ته د نقصان نه رسي ډېره مننه د هغه ځای په هکله څه ووایم د هغه ځای په هکله څه ووایم چېرته چې بم رسي انسان نه رسي هلته سیالي د ناویتوب نه کېږي چېرته چې 30 کالو ته ځوان نه رسي هلته سیالي د ناویتوب نه کېږي چېرته چې 30 کالو ته ځوان نه رسي په مارګله مې د مرګ زیری وکئ هیرا منډۍ ته مې اعلان نه رسي په مارګله مې د مرګ زیری وکئ هیرا منډۍ ته مې اعلان نه رسي په ما خو داسې کس پیسې وګټئ چې کوم سړي ته مې تاوان نه رسي ډېره مننه تاثیر صاحب په ما خو داسې کس پیسې وګټې چې کوم سړي ته مې تاوان نه رسي اکثر مې لاش چېرته ملبه کې پروت وي ګنې عظمت ته مې اسمان نه رسي اکثر مې لاش چېرته ملبه کې پروت وي ګنې عظمت ته مې اسمان نه رسي بم کې د کوم بارودو پوی مې که لږ بم کې د کوم بارودو پوی مې که لږ چې په زخمونو مې درمان نه رسي
زمون په کور د غم تور شپه وي اسمان ته زمون په کور د غم تور شپه وي ستاسو ډیوې ته د طوفان نه رسي هلته بم ورسېدو څنګه آخر ملګرو چرته چې پیریان هلته بم ورسېدو څنګه اخر ملګرو چرته چې پیریان نه رسي هره خبره کې د پیچ د وخته منظر د ځکه په بیان ډېره وخت وایي تاسو د خپل ژوند څه نقشه وویسته تاسو د خپل ژوند څه نقشه وویسته ما خو بغاوت ته جنډه وویسته وینې مې جولۍ کې مور راټولې کې داسې چې قاتلم توبه وویسته وینې مې جولۍ کې مور راټولې کړې داسې چې قاتلم توبه وویسته سر مې د تنې نه لاندې پریوتو سر نه د ظالم مې نشه وویسته سر مې د تنې نه لاندې پریوتو سر نه د ظالم مې نشه وویسته ته خپلې ډولۍ ته تیارې کوه ما خو د خپل رور جنازه وویسته ته خپلې ډولۍ ته تیارې کوه ما خو د خپل رور جنازه وویسته کټې په ماتم زما راننه کړو پلار نه مې د سر نه لمبه وویسته کټې په ماتم زما راننه کړو پلار نه مې د سر نه لمبه وویسته اوس په ورته وایمه ژوندی شهید ما پښتون ته نوي معنی اوس به ورته وایمه ژوندی شهید ما پښتون ته نوي معنی وویسته لاشي زما تیر کړو د ناکې سره دا مې د سرکار نه خوله وویسته ډېره مننه لاشي زما تیر کړو د ناکې سره دا مې د سرکار نه خوله وویسته کومه چې د شیخ موجب خبره وه دلته هم چا هغه ناره وویسته کومه چې د شیخ موجب خبره وه دلته هم چا هغه ناره وویسته او اوس د پنجاب سم کړي د ډالر مشین ما خو تر نه خپله پرزه وویسته اوس د پنجاب سم کړي د ډالر مشین ما خو تر نه خپله پرزه وویسته دوه مې د آیین نه صفې کمې کړې دا مې تر نه خپله صوبه وویسته دوه مې د آیین نه صفې کمې کړې دا مې تر نه خپله صوبه وویسته نه کېده بلکل په شرافت جوړې هغه د منظر هم وسله